ګورئ هم پښتون خبرونه او زه یم کومل شبیر. زه یم شاه سلیم جان. وړاندې کوو د ټول ناول د نن ورځې مهم خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف بانی او داغه میرمن بشرا بیبي ته غیر شرعي نکاح کیس کې د وہ کاله قید سزا اورول شوې. د غیر قانوني نکاح مقدمې اوریدنه اډیالا جیل کې سینئر سول جج قدرت الله کړې. 13 ورځ عدت کې د نکاح په تړاو د مقدمې فیصله محفوظ کړې شوې وه. د عدت مقدمه زما د سپکاوي لپاره جوړه شوي. نن هم وایم چې نه مې ډیل کړی او نه به کوم. مړ به شم خو هیڅ صورت کې به ډیل ونه کړم. د پی ټی آی بانی وینا وایي د توشخانې په کیس کې ماته راکړې شوې سزا تر اوسه چاته هم نه ده ورکړې شوې. د نننۍ فیصلې نه ډېر مایوسه شوې یم. نکاح په 1 جنوري شوې وه. د پاکستان تحریک انصاف نامزد چیئرمین بیرسټر ګوهر وینا وایي کیس په سیاسي بنیادونو شروع کړی شوی و. د هر څه صرف او صرف سیاسي مقصد لپاره کیږي. سیاسي ګوندونه نه د انتخابي نښې واپس اخیستو په اړه د الیکشن کمیشن حق برقرار. د آئین آرټیکل 9 14 او 14 په شمول د نورو آرټیکلو په رڼا کې دا سیکشن د آئین نه متصادم نه دی. الیکشن کمیشن با اختیار جوړولو لپاره الیکشن ایکټ کال 2018 کې شامل کړی شو. د لاهور های کورټ لخوا تفصیلي فیصله جاری. د غربت مقابله کولو لپاره به ځوانانو ته د سود نه پاکې قرضې ورکوو. د پاکستان ولس په مسلو مو خپل منشور جوړ کړی. د پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس وایي په 8 فروری به صرف پیپلز پارټي ملک کې حکومت جوړوي. د جماعت اسلامی پاکستان امیر سراج الحق وایي اسټابلیشمنټ ډے په انتخاباتو کې غیر جانبدار پاتې شي. اسټابلیشمنټ او نور ریاستي ادارې بې طرفه پاتې شوې نو هغه صورت کې به دا ټاکنې شفافې بللی شي. که انتخابات شفاف ونه شول نو په ملک کې به نوره بدامني او فسادونه پیدا شي. عوامو طرف ته ګورم چې زموږ حق کې فیصله وکړي. د نفرت او تقسیم سیاست مخنیوی پکار دی. د پاکستان پیپلز پارټي NA شل امیدوار عثمان خان ترکی وینا وایي د عوام ژوند کې به حقیقي تبدیلی راولو. د پیښور پولیسو د ټاکنو دوران د سیاسي ډلو امیدوارانو ته سکیورټي ورکولو نه انکار. د نفرې کمی له امله پی ټی آی ANP جماعت اسلامي او JUI ته محافظین نشو ورکولی. د رجسټر سکیورټي ادارو محافظینو په مرسته خپل امنیت یقیني کړی. د کیپټل سټي پولیس امیدوارانو ته خطونو کې مشوره. د وفاقي حکومت په پاکستان کې مشته غیر قانوني کډوالو په اړه مهمه فیصله. د 14 لکه غیر قانوني افغان کډوالو د اوسېدو په مودې کې د کال 2023 د مارچ میاشتې پورې توسیع. د سیفران وزارت په سمري پروف آف ریزیډنس کارت کې د توسیع منظوري ورکړل شوې. پنجاب کې د ترهګرۍ ضد محکمې 15 ترهګر نیول شوو کسان څخه وسله، چاودونکي مواد، بمونه، د بمونو الوزولو آلات او پیسې هم برآمد. د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR بیان جاری وایي ترهګرو په مختلفو ځایونو کې د حملو منصوبه بندي کړې وه. د انتخاباتو نه یو څو ورځې وړاندې په 19 د ګرانۍ یو بل ګزار د بجلی په یو یونټ کې د شاوخوا 15 روپو اضافه.
نیپرا لخوا نوټیفیکیشن جاری د اضافي سره د بجلی په صارفینو به د 9.10 اربه کروڑه روپو اضافي بوج پریوځي. د کرک په مین انډس هایوے باندې د وابډې دفتر سره نږدې د فلاینګ کوچ او موټر ترمنځ ټرافیکي پیښه کې 14 تنه سخت ژوبل. ریسکیو چارواکو په سمدستي توګه ژوبل کسان هسپتال ته منتقل کړي. د ملک په زیاتره سیمو کې تیزو هواګانو او پړک پړوک سره د باران پیشګویي. چترال، دیر، سوات، شانګلا، مانسیرا، پیښور، چارسده په شمول د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د تیز باران امکان. د موسمیاتو محکمې وینا وايي وفاقي سرحال اسلام آباد کې هم د باران او ګلې ورېدو امکان شتون لري. مهم خبرونه تاسو ته وړاندې شول. اخلو یوړه شاندمه د مینه پس راځو نو بیا تاسو سره شریکوو تفصیلي خبرونه هم پښتو سره اوسئ. خبرونو په تفصیلی برخه کې تاسو ته هرکلی وایو او ټول ناول خبر شاملو. د پی ټی آی بانی او داغه میرمن بشرا بیبي ته د غیر شرعي نکاح کیس کې د 2 کال قید سزا ورولې شوې. د غیر قانوني نکاح مقدمه اوریدنه اډیالا جیل کې سینئر سیول جج قدرت الله کړي. 13 ورځ جج قدرت الله د شاوخوا 14 غنټو اوږدي اوریدنې وروسته په عدت کې د نکاح په تړاو د مقدمه فیصله محفوظ کړې وه. د پی ټی آی د بانی او بشرا بیبي خلاف مقدمه کې د بشرا بیبي د پخوانی خاون خاورمنی کا داغي ملازم لطیف مفتی سعید او د نکاح شاهد اون چودھری په شمول د نورو بیانونه ریکارډ کړی شوی. فیصله کې د پی ټی آی پخوانی چیئرمین او بشرا بیبي ته د 2 کالو قید سزا سره 15 لک روپے جرمانه هم عاید کړی شوی ده. د پاکستان تحریک انصاف بانی عمران خان ویلي دي چې عدت مقدمه زما د سپکاوي لپاره جوړه شوې. نن هم وایم نه مې ډیل کړی او نه به کوم. مړ بشم خو هیڅ صورت کې به ډیل نه کوم. د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې د سزا نه پس میډیا سره خبرو کې د پی ټی آی بانی خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د توشاخانه په کیس کې ماته راکړې شوې سزا تر اوسه چاته هم نه دا ورکړې شوې ولې د عدت کې زما د سپکاوي لپاره جوړ شوې. پخوانی وزیر اعظم زیاته کړه چې زما خلاف 200 کیسونه جوړ شوي دي. دومره کیسونه تر اوسه د چا خلاف هم نه دي جوړ شوي. زه اوس هم وایم چې مړ بشم خو هیڅ صورت کې به ډیل نه کوم. خبر شاملو پیښور پولیس انتخاباتو دوران کې د سیاسي ډلو امیدوارانو ته د محافظینو ورکولو څخه انکار کړی دی. د پیښور پولیس وايي د نفري کمیله عمله پی ټی آی ANP جماعت اسلامی او JUI ته محافظین نشي ورکولی. د یو ریپورت تر مخه د پی ټی آی تیمور جګړه، ارباب شیر علي او د صوبایي اسمبلی پخوانی سپیکر کرامت الله د سکیورټي درخواست کړی. د جماعت اسلامی امیدوار صابر روان او ځینې نورو امیدوارانو د مسلح محافظینو غوښتنه کړې وه. پولیس امیدوارانو ته خطونو کې مشوره ورکړې ده چې د رجسټر سکیورټي ادارو محافظین وساتي. د پولیس تر مخه انتخابي مهم دوران کې به د جلسو حفاظت جاری وساتي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلي دي چې ځینې خلک په سوشل میډیا بدتمیزي کوي او وایي چې ځوانان ورسره دي ول د پاکستان حقیقي ځوانان زموږ سره ولاړ دي. گجراواله کې یو جلسې ته د وینا په وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویل چې موږ به تر هغه وخته پورې په آرام نه کینو تر څو چې پاکستان مستحکم نشي، تر څو چې په کورونو کې رڼاګانې واپس را نشي رالو. موږ به غربت او د بیروزګارۍ خاتمه کوو، سکولونه، هسپتالونه او موټرویګانې به جوړو. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشر اسد قیصر وایي چې د صوابۍ خلکو نن خپله پریکړه اورولي. صوابۍ کې انتخابي جلسې ته د وینا په وخت هغه ویل چې ولس جعلي کیسونه رد کړي دي. مولانا فضل الرحمان اسلام نه بلکې د اسلام آباد لپاره
هڅې کوي مولانا صاحب په هر حکومت کې برخه لري خو د اسلام لپاره یې هیڅ هم نه دي کړي. امتحان ہے عمران خان اس جی میں ہے کہ انہوں نے کیٹیگری کہا میں نے ان کو جب افغانستان سے امریکی فوجیں نکل رہی تھی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اڈی دی جائے پاکستان میں، عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. عمران خان نے کہا کہ میں اڈی نہیں دے سکتا کیونکہ یہ پاکستان کی مفادات کے خلاف ہے. یہ پاکستان جو ہے کسی بھی صورت میں امریکہ کے لیے اڈی نہیں دے سکتا. تو کیا پاکستان کی عوام سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، عمران خان نے آپ کے اوپر غیرت کی، عمران خان نے آپ کی آواز اٹھائی ہے. کیا یہ 40 سال جو افغانستان میں جو لڑائی ہوئی ہے اس کو پاکستان میں اس کا کیا فائدہ ملا؟ بغیر اس کے کہ بم دبا کے خودکش اور یہاں جتنی بھی یہاں بم دبا کے خودکش اور کلاشنکوف کلچر بنا ہوئے. ہم صرف چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم، اچھا روزگار اور ان کے لیے اچھی صحت کی سہولت چاہتے ہیں. اس کے بدلے میں ہم جو جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ برابری کے تعلق چاہتے ہیں، ہم احترام کا تعلق چاہتے ہیں. ہم کسی ملک کے ساتھ تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے، لیکن وہ آقا اور غلام کی تعلق نہ ہو، وہ برابری کی تعلق. د اطلاعات و نگران وزیر مرتضی سولنگی وايي انتخاباتو په اړه ټول انتظامات مکمل شوي دي. مرتضی سولنگی په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په مهال ویل چې پاکستان د ترهګرو پر ضد ګامونه کوي. زموږ امنیتي ځواکونه د ټاکنو لپاره په مکمله توګه تیار دي. سکیورټي په 3 حصو کې تقسیم کړې شوې ده. په لومړۍ برخه کې پولیس، دویم کې رینجرز او FC بعد امنیت ذمہوارۍ ترسره کړي. د درېمې درجې امنیت به د پاک فوج سره وي. هغه زیاته کړه چې مختلف ملکونو نه به 2 نوي عالمي مبصرین هم انتخابات لپاره د پاکستان دوره کوي. د جماعت اسلامی پاکستان امیر سراج الحق وايي اسټابلیشمنټ ته په انتخاباتو کې غیر جانبدار پاتې شي. اسټابلیشمنټ او نورې ریاستي ادارې دې بې طرفه پاتې شي چې دا انتخابات شفاف وبللی شي. امریکایي نشریاتي ادارې ته په یوه مرکه کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وویل که انتخابات شفاف ونه شول نو په ملک کې به نوره بدامني او فسادونه رامنځته شي. د سراج الحق وینا وه چې اسټابلیشمنټ د کال 2018 په انتخاباتو کې د حکومت پر راوستلو کې په پوره توګه ککړ و، خو اسټابلیشمنټ دې د تیر وخت څخه عبرت واخلي او بې طرفه دې پاتې شي. عدلیه او الیکشن کمیشن له هم غیر جانبدار اوسېدل پکار دي. هغه زیاته کړه چې حکومتي اتحاد کې د شاملېدو یا حزب اختلاف کې د کېناستو فیصله به د ټاکنو نه پس کوي. کراچی کی پولیس وايي د پیپلز پارټي او MQM د کارکنانو ترمنځ جګړه کې یو 12 کلن ماشوم وژل شوی دی. د PPP او MQM د کارکنانو مابین د ډزو تبادله او ډنډو د استعمال لامله 3 نور کسان هم زخمیان شوي. د پولیس تر مخه جګړه د نیو کراچي تاڼي حدودو کې د جمعې په شپه د انتخابي پوسټر په لګولو شروع شوې وه. د جګړې دوران کې دواړو غاړو ډزې او د ډنډو استعمال وکړو چې په نتیجه کې 12 کلن هلک عبدالرحمن مړ شوی دی. PPP او MQM د یو بل خلاف مقدمې درج کړي دي. د PP او مشر سعید غنی ویلي دي چې وژل شوی ماشوم د دې پارټۍ په نوخار کې د PK 88 حلقې نه د پاکستان پیپلز پارټۍ امیدوار صفدر شباب د پرویز خټک په حق کې دستبردار شو. د قومي وطن ګوند ضلعي تنظیم هم د پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک د ملاتړ اعلان کړی. په دې موقع پرویز خټک میډیا سره خپلو خبرو کې وویل چې PTI بانی په خپل دور حکومت کې د پښتنو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. پنجاب، سند او بلوچستان ته فنډونه به جاري شول خو پښتونخوا ته به نه ورکړل کېدل. د صوبې د حق غوښتلو باوجود د PTI بانی 1 روپۍ هم نه ده ورکړي. هغه د خیبر پښتونخوا په زور وزیر اعظم جوړ شوی خو پښتانه د ګډو بيزو په څیر احمقان وګڼل. په ټول پاکستان کې د خیبر پښتونخوا خلک په سیاسي لحاظ هوښیار دي. هغه ویل چې ټولې پارټۍ دې باید په نوخار ضلع کې خپلې کارنامې په ډاګه کړي.
د مخالفینو تقریر زمان هم سره شروع شي او زما په ذکر ختم شي د نوخا ټول ضلع له ستونزو ډکه وه جمعیت او ان پی د خپلې واکمنۍ په مهال دلته څه کارکردګي ښودلي ما په ټولې صوبې کې تاریخي کارونه کړي دي بلخوا د پاکستان پیپلز پارټۍ د ان ای شل امیدوار عثمان خان ترکی وایي چې اخوا دی خوا نه بلکې د ولس طرف ته ګورم چې زموږ حق کې فیصله وکړي د نفرت او تقسیم سیاست لارې ونیسئ د عوامو ژوند کې با حقیقي تبدیلي راولو عثمان خان ترکی په سوډیرو کې یوې لویې جلسې ته د وینا په مهال زیاته کړه چې دا وخت ملک کې تاریخي بېروزګاري او معاشي بحران دی او ترهګرۍ هم سر راپورته کړی پاکستان پیپلز پارټۍ د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه کړې وه خو د پخواني طرز سیاست له وجې یو وارې بیا ترهګري اوس مخ په وړاندې روانه ده صرف د عوامو د ووټ ضرورت دی د ملک د ترقۍ او خوشحالۍ لوی پروګرام را سره تیار پروت دی هغوی دا هم ویل چې د حکومت ملاویدو نه پس په 15 نکاتي ایجنډې سل په سله عمل کولی شي د صحت تعلیم او روزګار لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوو د زنانو لپاره به بنظیر انکم سپورټ پروګرام نور هم پراخه کولی شي او د غربت ختمولو وعده به پوره کوو د صوبې نورو سیمو په څیر کوهاټ کې هم انتخابي سرګرمۍ جاري دي د ان ای 53 نه د مسلم لیگ نون امیدوار عباس افریدي لپاره په ماډل ټاون جرمه کې د ملک عاطف خان په مشرۍ کې یوه جوړه جلسه وشوه چې پکې ګڼ شمېر کې ولس ګډون وکړو په ټاکنو کې د سیمې خلکو په پراخه کچه ګډون کړی دی ملک عاطف خپل خطاب کې وویل چې د کوهاټ لپاره د قومي اسمبلۍ امیدوار عباس افریدي خدمات د هیڅ چا نه پټ نه دي هغه د کوهاټ 50 کلو ته ګیس رسولی او د بجلۍ منصوبې هم مکمل کړي نوموړي له خلکو څخه دا غوښتنه وکړه چې عباس افریدي د په ټاکنو کې په غوره اکثریت سره بریالی کړي د ملک میدانی سیمو سره سره په غریزو سیمو کې هم د انتخاباتو تیاری دوام لري وادي تیرا کې د سخت یخنۍ او واورې باوجود ولس څه جذبه لري پور خیبر نه د خپل همکار جهانزیب افریدي دا رپورټ جی بالکل دا وخت زه د وادي تیرا میدان کم چې د خیبر ضلع لري پرته علاقه د پاغي کې موجود یم څنګه تاسو ته پته را چې په جنرال الیکشن کې صرف یو هفته ټایم پاتې شوی دی او کم چې کمپین دی هغه شروع دی دا وخت د پی کې 71 یو امیدوار حاجی محمد شفیق افریدی کم چې د دې نه مخکې هم 3 کاله ام پی ای پاتې شوی دی لکه او دا اعزاز مرته حاصل لري چې د فاټ انضمام نرستو پړم بيزل باندې کم ام پی ایګان سیملت تلونو دا پاغه کې شامل وو دوی په خپل کمپین شروع کړی دی خو تاسو ګورئ چې د موسم سهال له وره په دې وخت کې شروع ده نو دینه په پښتنه کو چې ام پی ای سیب په دې حالتو کې تاسو خپل کمپین څنګه سر ته رسوي او د الیکشن به آیا په دې سخت موسم کې خلک روزي بالکل جانزیب صاحب موسم ډیر سخت دی الیکشن په حواله سره مونږ ته په کمپین کې مشکلات تھی ډیر علاقو کې ووره شروع ده خاص کر په تیرا میدان باغ باندې تاسو وینو بل طرف ته کوم وګورو د تیرا کولا دا ووره چې دو دا سنو فالینګ د پسې خلک ډیر لری زی ټورست دا انجوای کوي ما د اسمبلی په فلور باندې د تیرا ویلی باره کې ویلیو چې دا په 2.5 غنټې کې د پیښور سره د ټولو نه نږدې ټوریزم یو مونږ سره ډیره ښکلې علاقه ده یو ویلی ده په دې کې مونږ د ساران سر باندې ټوریزم سپاټ منظور کړی دی مونږ د پیر میلا تختکی او په باغ میدان باندې تقریبا 9 ټوریزم سپاټ منظور کړی دي خو د بد مرغه فندونه ملو نشول مونږ سره په تیرا کې د ټوریزم انډستری چې دا پروموټ کول ډیر ضروری دي د دې ځای خلکو په ژوند کې د دې سره سانتیا راتلی شي په روزګار کېدای شي او د دوی د آمدن ذرایع چې دا موږ سمین ټوریزم دی بالکل چې تاسو اورید د سابقه ام پی ای خبرې چې په دومره سخت موسم کې د خپل کمپین شروع کړی دی او دا کمپین به جاری وي او د تیرا واده د خلکو نه دا ریکویسټ کړی دی چې د خپل بهتر مستقبل لپاره په اتم تاریخ باندې روزي او د خپل ووټ حق استعمال کوي جی نگران حکومت د بجلی په یو یونټ کې د شاوخوا 15 روپو اضافه کړې ده د بجلی د تنظیمولو قومي ادارې یعنی نپرا د بجلی نرخ کې د اضافې په اړه فیصله جاری کړه اعلامیه کې ویلي شوي د بجلی نرخ کې اضافه د دسمبر میاشت د تیلو قیمتونو سمون له امله شوې ده
د یو ریپورټ تر مخه د فیصلې سره به په خلکو د 9 اربه او 80 کروڑه روپیو اضافي بوج واچولی شي. نپرا ویل د بجلی استعمالونکو لپاره به د فروری بیلونو کې اضافي ادایګي کول وي. نومبر کې هم حکومت د بجلی په یو یونټ کې 4 روپۍ او 14 پیسې اضافه کړې وه. پنجاب کې د ترهګرۍ ضد محکمې 15 ترهګر نیولي دي. سی ټي ډي ویل د ترهګرو نیولو لپاره د صوبې په مختلفو ځایونو کې چاپې وهل شوي دي. د یو بیان تر مخه نیول شوی کسانو څخه وسله، چاودیدونکي مواد، بمونه، د بمونو الوزول آلات او پیسې برآمد شوي دي. سی ټي ډي د گرفتار شوو ترهګرو نومونه هم جاری کړي دي. د سی ټي ډي ترجمان ویل ترهګرو په مختلف ځایونو کې د حملو منصوبه بندي کړې وه. بلیټن کې نور خبرونه د لنډ شان د مینه پس هم پښتو سره اوسئ. خبرونو کې یو وار بیا هرکلی د کرک په مین انډس هایوے باندې د وابډي دفتر سره نږدې د فلاینګ کوچ او موټر ترمنځ ټکر شوی دی. ټرافیکي پیښه کې 14 تنه سخت ټپیان شوي دي. ترلاسه شوي معلومات تر مخه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو فلاینګ کوچ یو تیز رفتار موټر سره ټکر شو. امبولانسونه او د ژغورنې موټرې سیمې ته رسیدلي او د ریسکیو عملیات یې ترسره کړل. ریسکیو چارواکو په سمدستي توګه ټپیان ته لومړنۍ مرستې ورکړي او د کرک مرکزي روغتون ته یې رسولي دي. ګاونډي هیواد افغانستان لپاره د چین خصوصي استازی ډاکټر یو شاو یونګ اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره په افغانستان خبرې کړي. خارجه وزارت وایي چې د چین استازي خارجه وزارت کې د افغانستان د څانګې مشر سره خبرې وکړي. بلخوا پاکستان د رجسټرډ افغانانو پاکستان کې د اوسېدو موده کې د توسعې په اړه مو خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړي. طاهر صاحب ډېره مننه د وخت راکولو. ستاسو څه خیال دی چې د چین د خصوصي استازي او پاکستانی چارواکو ترمنځ په کومو موضوعاتو باندې ملاقات شوی؟ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد کې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ډاکټر یو شیاو یانګ چې کوم په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د څانګې مشر دی رحیم حیات قریشي سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي چې په هغې کې کوم د بیان جاری شوی دی. په هغې کې خو فقط یو پرامن افغانستان او یو باثباته افغانستان، په هغې کې د چین او د پاکستان یو بل سره رابطه. بهرحال نور د جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو زما نظر دا دی چې کوم په روانه میاشت کې په دوحه کې د افغانستان په اړه باندې غونډه جوړیږي، نو په هغې کې دا یو مهمه موضوع ده چې هغه د دوستان هیوادونو د هغې یو نظر یو موقف مخې ته راشي. او د چین استازي اسلام آباد سفر وړاندې ایران ته هم سفر کړی او هلته هم په دې موضوع باندې خبره کړې دي. او د دغې دوحې د غونډې نه وړاندې په کابل کې د ځینې ګاونډي او د سیمې د هیوادونو غونډه وشوه. نو بنیادي مقصد دا دی چې یو نظر وي په دغه کانفرنس کې. دې کانفرنس ته د طالبانو د اسلامي امارت هغې ته هم بلنه ورکړل شوې ده. دا کانفرنس د دې اولنۍ برخه تېر کال په مۍ کې شوه، په هغې کې افغانستان حکومت ته بلنه نه ورکړل شوې. او داسې زموږ معلومات دي چې د افغانستان نورو شاوخوا 15 شخصیاتو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. طاهر صاحب، تاسو چې د دوحې د کانفرنس په اړه خبره وکړه، نو د کانفرنس نور څه تفصیلات دي؟ کانفرنس په اړه باندې خو ډېر تفصیلات تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي، خو څو ورځې وړاندې چې کوم د ملګرو ملتونو چې دغه د کانفرنس کوربه دی د هغې چې کوم د عمومي لکه سیکرټري جنرال دی د هغه د ترجمان لخوا چې کوم خبره شوې نو په هغې کې فقط دومره ویلي شوي وو چې کوم هیوادونه دي د هغې یو نظر د افغانستان په اړه باندې په هغې باندې به خبره کېږي. دي غواړي چې د افغانستان په اړه باندې د هیوادونو چې کوم بیل بیل نظرونه دي په هغې کې یووالی پیدا شي، یو نظر مخې ته راشي. او په دې کې لکه طالبانو ته تېر ځل دعوت نور دا ځل ورکړل شوی دی، لکه طالبانو په خپله دا ویلي دي، نو د اهمیت نور هم زیات شوی دی. خو زما یو نظر بل هم دی چې نړۍ غواړي، ملګرو ملتونه غواړي چې په افغانستان کې د مذاکرات شروع شي، خبرې دې وشي د طالبانو بیا د هغې د نور چې کوم سیاسي ډلې دي، که هغه په افغانستان کې ځینې مشران دي، که هغې بهر ژوند کوي. خو بهرحال تر اوسه پورې د طالبانو حکومت دې ته راضي نه دی.
خو او وګورو چې کله کانفرنس کې ځکه د اقوام متحده چې کوم سیکرټری جنرال له هغه په خپل باندې هم په دې کې ګډون کې نو اهمیت شته او د سیمې هیوادونو پاکستان په شمول غواړي چې د دوستان هیوادونو یو نظر خپل کې د کانفرنس کې چې کله دوی شرکت او ګډون کوي. سمه ده. طاهر خان صاحب دا راته وایي چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو اوسېدو موده کې د توسعې په اړه معلومات سره مخامخ شوي. دا خبره درسته چې پاکستان د هغو افغان کډوالو چې پاکستان کې ژوند کوي او سره پیوار کار دی دلته رجستر شوي دي د هغوی چې کومه موده ده پاکستان کې د اوسېدو قانوني 3 میاشتې په هغې کې اضافه شوې ده. دغه موده غځولې ده. د پیوار کارت موده چې کوم مخکې غځولې شوې هغه تیر کال د دسمبر په 1 باندې ختمه شوې وه. اوس نګران حکومت دا فیصله کړې ده. زموږ معلومات دا دي چې اول د تجاویز مرکې شوي د چې کوم د ریاستونو سرحدونو وزارت سفران د هغې لخوا د کورنیو چارو د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا د افغان کمیشنریت لخوا ځینې پکې د 2 کالو د توسعې د هغې تجویز ورکړی، ځینې پکې د کال، د پکې د 6 میاشتو، خو بهرحال په 3 میاشتو باندې اتفاق شوی دی او داسې معلومات هم موږ لرو چې دا د زیاتې مودې غځول او د نورې فیصلې د افغان مهاجرینو په اړه باندې هغه راتلونکي حکومت ته پرېښودل شوي دي او پاکستان د 3 میاشتو د غځولو فیصله چې کړې 1.4 میلیون افغانان چې پی او آر کارت ورسره دی او پاکستان کې ژوند کوي دلته رجسټر دي. دا په داسې وخت کې وشوه چې پاکستان د هغو افغان کډوالو واپس ستنېدل جاري دي، تلل خپل هیواد ته چې کوم پاکستان وړاندې یو پرېکړه کړې وه چې چا سره اسناد نه وي هغې دې واپس لاړ شي. ډیره مننه طاهر. اوس خبر شاملو د امریکای خارجه محکمې په پاکستان کې په 8 فروری د کېدونکو انتخاباتو په دوران امریکایي وګړو ته د بیدار اوسېدو خبرداری ورکړې ده. د امریکای خارجه محکمې امریکایي وګړو ته دا مشوره ورکړي چې د لویو عوامي اجتماعاتو څخه ډډه وکړي، د مظاهرو سره نږدې د احتیاط وکړي شي. خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې امنیتي صورتحال په تیزۍ سره خرابېږي. په دغه دواړو صوبو کې په امیدوارانو او انتخابي دفترونو حملې او بمي چاودنې شوي دي چې پکې یو شمېر امیدوارانو ژوند د لاسه هم ورکړی دی. امریکا وايي عراق او شام کې د ایران حمایتي ګروپونو په مرکزونو بمباري کړې ده. امریکې دا کاروایي د تېرې هفتې د هغې حملې وروسته وکړه چې پکې 3 امریکایي فوجیان وژلي شوي وو. دغه حمله کې په اردن کې د امریکې یو فوجي اډه په نښه شوې وه. د امریکې صدر جو بایدن په سوشل میډیا ایکس لیکلي چې د عراق او شام کې د حملو هدایات ورکړي وو. صدر بایدن وویل حملو کې ایرانی پاسداران انقلاب هدف ګرځېدلی دی. امریکایي صدر ویل مشرق وسطا کې جنگ نه غواړي خو هر چا تبا جواب ورکوي چې امریکایان ته زیان رسوي. خبرونو کې اوس د لوبو او د لوبغاړو حال. د افغانستان کرکټ لوبډله روانه میاشت د سریلانکا په دوره ده. د افغانستان لوبډلې د شیډول دورې له مخې د آیلینډرز پر ضد یو ټیسټ، 3 ورځني او 3 2020 نړیوال میچونه کوي. د دواړو لوبډلو ترمنځ یوازینی ټیسټ میچ په سینهالي سپورټس کلب کولمبو کې جاري دی. د دواړو لوبډلو ترمنځ د 3 یو ورځنیو میچونو سیریز لومړی میچ په 9 فروری، دویم په 11 فروری او دریم په 14 فروری لوبیږي. دا ټول میچونه به په پالیکلي انټرنیشنل کرکټ سټیډیم پالیکلي کې کیږي. د سیریز څخه وروسته به د T20 میچونو سیریز د فروری په 18 نیټې شروع کیږي. دویم T20 میچ په 19 فروری او دریم او وروستی T20 میچ په 21 فروری لوبیږي. دا درې واړه میچونه به په رنګيري دمبولا انټرنیشنل کرکټ سټیډیم کې لوبیږي. بلیټن په اخر کې د موسم حال. د ملک په زیاتره سیمو کې تیزو هواګانو او پړک پړوک سره د باران پیشګویي شوې ده. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې چترال، دیر، سوات، شانګلا، مانسیرا، پیښور، 400 په شمول د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د تیز باران امکان دی. د علاوه وفاقي سرخار اسلام آباد کې هم د باران او ګلې ورېدو امکان شتون لري. د موسم حال سره د هم پښتون دا بلیټن پای ته ورسېدو. د نورو تازه خبرونو او تجزیو لپاره تاسو زموږ سوشل میډیا باندې کتئ شئ. د لوی الله پامان.